نن ورځ زمونږ دویمه د آبادۍ افتتاحیه غونډه ده چې سهار مو دغه غونډه د کندوز ولایت کې درلوده او نن ماسپښین د تاسې په خدمت کې ولاړ یو. دا الحمدلله د موږ او د تاسو د ټولو لپاره د خوشحالۍ او ښېرازۍ خبره ده. برادران محترم، شما نیک میدانید که امارت اسلامی افغانستان نظامی هست که در مقابل قربانی های زیاد ملت ما و شما علمای کرام، بلکه از هر قشر از مردم ما قربانی ها داده، شهدا، معلولین، معیوبین، زخمی ها، بیوه ها، یتیم ها، این همه قربانی ها به خاطر همین نظام بود که بر سرزمین این کشور نظام حاکم شود که نظام اسلامی باشد، نظامی باشد که احکامات و طریقه های سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را در این سرزمین تطبیق نماید. الحمدلله ما شما امروز میبینیم که همه مردم ما شما، همه ملت ما شما در سایه امن زندگی دارد.